د دې کهانی لا ولنې پارت ما ایکسپلین کړو دا د دې کهانی دویم پارت ټیک کړ دی لا ولنې پارت تاسو نه کتلې هغه وګورئ دا کهانی بس تاسو په سمجھ کې حل راشي دا ویډیو در سره لایک چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره ان کړئ د تاسو خوبناکې ویډیوګانو لپاره ولې چې زه بس تاسو ته خدمت کې داسې مزید انټرېسټینګ خطرناکې ویډیوګانې راوړم چې ما ته خو هم پته ولګي چې تاسو دا راونې ویډیوګانې ګورئ او کنه ساده موویانې کتلو شوقینان یې دا ډېر راغلي بل طرف ته په د ماشوم په اوبو کې لامبي نو په دې پسې دا اورور راشي او دا د اوبو په ټپ کې ډوبه کی یعنی وجني خو په صحیح ټیم باندې ردی د مور راشي او خپل لور د اوبو نه راوباسي په دې کې دا اورور د مور ته ول هم ځان خو او په دې باندې اٹیک وکړي ردی غلاسوم وسیزي لکه څنګه چې ردی د ماشومان لاس سیزل شي دا چغه کې اورته غزنه و تختی دغه کورنا دا لاړ شي چرچ دا هغه پرشت او چې د قصې زه خو ډیره پریشان یم دی وته د یو ډول قصه وکي چې مونږ یو ځل دغه یو ډول هغه راوړو او هغه زمونږ په وکس حمله وکړه هغه مړ کو یعنی په داسې ډولونو کې او ګډکو کې دا شیطانی شیزونه ډیر زیات نه نوځي دې د وجه هغه ډول مونږه بیا ختم کو یعنی مونږ وسیزو ور دې د پاره چې واست خپل بچونه د بوت خله ته هغه بل ماستر چې کم دی ته په هغه پسې ورشه هغه ستا مدد کول شي او چرچ ستا مدد نشي کولای دا هغه ماستر پسې راشي د ته و چې زما مدد وکا دا ماستر ولا مدد نه کوي خو د ماشومانو د خاطر دی وته و چې ټیک تاسو وستاره د ماشومانو او تاسو حفاظت کوم ځای چې تاسو کور ته لاړ شو مخکې په غیر ریچوال کو چې په هغه کې تور جادو شته دی او کنه د انډې راواخلي او په دې انډو باندې ریچوال شروع کی چې په دې کور کې سا اتما سشتي کنه دی چې هغه انډه ماته کې په هغه کې تور غن وي او په ټیبل چې کومې انډې وي دا په غډېدو شروع شي نو ټول ډېر سخت وایریږي په دې کې د انډې پټاو شي او ردین د اسقا غن را اوزي اوس دې ردی دا کور پورا سیفټی کوي چې ردی بلانه ردو دا کور سیفټی شي خپل تور جادو تعویذونه او چې سب چرچ حساب کتاب هغه ټول راوړي یعنی کم صفا شیزونه وی ردو په نظر کې او ردی خځې کور طرف ته لټکاو کې برا او پته دیوالونو باندې داسې یو لرګی وی چې هغه ډېر پویتر وی هغه د پاره د ماشوم ته اوخه چې دا کله ډورا خپل بچي وجل نو صرف د فایر ټری چې کومو دا د غواو ته ډېر جړلې خو د ډورا خلاف سن شو کولای دا په دې پور کور کې د پویتر لرګی چې وی دا پیلاو کې او د مور ته ولو و چې دا ډېر خطرناک بلا دارته بلا مقابله کول ډېر اسان نه ده موږ په څه طریقه د شپه خپل سیفټي کو نو بیا بر دې سره موږ سبا ګورو د خپل پویتر چې کم چیل وي هغه ټول تیارې وکي چې وس په د شپې د بلا لازمي راځي ولې چې ردی د شپې طاقت ډیر زیاتېږي په دې کې د شپې आवाज شي دو خپل کار شروع کړه په مباتیانو کې دنه د ماشومان کې نه پدې کې د اډورا چې کمی دی ل پرنجې ورشي یعنی چیخ د وجه د پورا مباتیانې بچي شي او د مور ول چوته کې او پر غزار کې وتا ماشومان ته پټېدو کوشش کوي خدا دا یو ماشوم عمر ونسي او د وجني او د ځان سره راخ کې خدا مور پسې ورمنډه کې او خپل ماشوم ته بچ کې بل طرف ته د پرش چې کمی دی په دا پویتر او باور واړي دا بلالک صحت وسوځي او دا بیا واپس رسید شي ولې چې په دې باندې داسې اثر نه کوي د زخمونو ټول صحیح شي د کور خواته دغه پویتر لرګي د غور واچینو دا بلا د نشراتله پس طریقه دا بلا شاته گیټ طرف ته منډه کې چې زو د شاته نه راشم تو چې څنګه شاته گیټ ته منډه کې باغې باندې زور کوي اصل کې دا دی بلا دوله دوکا ورکړه ولې چې هغه د مخې گیټ نه د دې د ماشوم لور د کوره وباسي او د دې د ماشوم لور په خپل ګوډه کې باندې نظر شي د گیټ نه بهر پرته وي دا خو چې راشه دا خو زما ګوډه کړه چې زه خپل د ګوډه کرا واخلم دا چې څنګه دا ګوډه کرالی بل طرف ته چې د مور نظر شي چې زما لور خو نشتی دا په خپل ګوډه کې پسې باغ کې بار سي چې بار خو څوک نشته نه بار سره نخکاری دا چې څو پورې دا لرګی ردی دیوال کې پروتي نو دې دا بنا د نشرات لید دی مور چې په نظر شي دا په خپل لور پسې رامنډه کې چې مر اخلا دا چې څنګه دا ګوډه کرا واخلي خو ردی ګټه کې سره دا لرګی لک ختم شي د غزینا او په دې کې دا بلا تن راننوزي او دا لور د مور نه مخ کې راخ کې او بار د ځان سره وتخته او دروازه پسې بند کې دوی پسې بهر راوځي چې وګوري سویمینګ پول کې د دې د لور ډوبکړي او دا وجني مور پسې ورټوب کې په دې کې دا بلا چې کوموي دار دی مور باندې ولا هم اٹیکو کې دا مور ولا راونسي چې دا وسره هم د لور سره مړکم دا پرش چې کمی دی په دې کې پویتر لرګي او پویتر جیل چې کمی هغه په دې وبو کې واچي نو ردی ته وځي دا بلا د دې وبونه واپس وځي او دا مور او لور زندگی په دغه قضیه کې بچي دوه واپس را پاسي او په د منډه سره خپل کور ته بیا ځان رسي په دې کې د بلا او تعویذ هم راغسته
دا پریس چې وګوري چې دا په دې ټیم لاړه خو دې ستا لور کوشش کړله ستا لور بوس کوشش کوي د هغې طرف ته په خپله د تلو خو موږ له دا واړه سیفټي کول لازمي دي ولې چې هغې اولنی اټیک په ماشومانو دی د هغې نه بعد به هغه په موږ اټیک کوي په هره طریقې د دې ماشومانو سیفټي لازمي ده چې ولې که دا ماشومان موږ سیفټي نه کوو نو هغه به زموږ نه د ټولو مخکې دا ماشومان خپل طرف ته راغواړي دا خپل ماشومان هغسې بند کړي لکه څنګه چې خپلې بچي هغه بلې ښځې هم بند کړي وو د تارمارۍ دروازه پسې بند کې بل طرف ته هورورا شاته ولاړه وي د ماشومانو په انتظار کې چې ماشومان راشي دلته ورته دا ښځه هغه هورورا امیل وښیي پادري ته پادري ورته ووایي چې دا امیل اوس سنبال کېده او دا به موږ د هغې خلاف زموږ په کار راشي دا امیل بل طرف ته ردودې کور ته یو ښځه راننوځي هغه دا لرګی لرګي دا یعنی لرګي لرکولو سره مطلب دا چې هغه بلا هغه کور ته رامنډه کړي دوی د کور دوی په دې ښځې پسې ورمنډه کړي خو ښځه راننوتې وي او هغه ښځه وي د خپل بچو بدله اخلي او هغه د پرېشت ته تماچه ونیسي ته ته چې مخکې مه راځه په دې پرېشت باندې ډزو مو کړي دا ووایي چې اورورا ته اوس د دو بچي مړه کړه او زما بچی مال واپس راکړه دا چې څنګه دا لرګی لرګي او دې کې دا پلا راننوځي او دا مور ول د مړی نه ونیسي او په کته بیسمنټ کې بند کړي او دروازه پسې هم بند کړي او چارو طرف ته دروازې بند کړي چې دا ماشومان زمانه و د دې ځای نه نشي تښتېدی په دې کې دا ماشومان چې وګوري تو هغه لاکټ راواخلي دا الګ او خپل خور بره بیسمنټ ته ځان سره بوځي او په ځان پسې ور بند کړي او بل طرف ته دا هورورا چې وي دا په هر ځای کې ننوځي دا په دو پسې راشي دا ماشومان وجني او په دې کې دا الګ دی اورورا ته ردې دا لاکټ وخی د دې چې په خپل لاکټ نظر شي دا خپل په اصلي روپ کې راشي ولې چې ردې بچو هم دې ته دقسې لاکټ خولې دا د بچو سره ډېره ایموشنل شي او په جړا شي څنګه چې ردې لاکټ چو دا ردې بچو دی لا یو توپک گیفت ورکړي دا ډېره په جړا شي او د ماشومانو سره پیار کوي یعنی د خپل ماشومانو په نظر وته ګوري په دې کې د خزم ستومانه شي چې ما غلطي کړله دا د ماشومان مور آزاده کی او هغه د بیسمنټ نه راوځي بل طرف ته پادری چې کمی هغه راشي دا چې څنګه د ماشوم نه د لاکټ اخلي مخامخ بره یو شیشه پرته چې په هغه باندې صادر وي صادر چې څنګه لاړ شي د دې خپل شکل په هغه شیشه کې ویني دا بیا غوسه شي او د ماشومان د ځان سره راونیسي په دې کې پرېشت هم راغلی دا د پرېشت اخوا غزار کوي او د دې په مور باندې بیا اټیک کوي دا خپل بچی سیفټي کې بل طرف ته دا پرېشت پروت وي دا بلا راځي څنګه دا وجني دا پرېشت کم وي دی ته دا لرګي غزار کې چرچ والا دا لرګي راواخلي او ردی بلا په دې سینه کې ورننه باسي نو دې سره دا بلا مړ شي ولې چې دا پویتر لرګي وي او دا بلا تړې ونی لاړ شي په دغه ځای کې ګرانو پښتنو کو دا کہانی د باندې خلک یې رستا سره ریکوست دا ویډیو در سره لایک دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ